هیڅ حالت هغه معلوم نه دی او بیا دی باندې خ تفصیل او وضاحت رد چې کړی دی نو الصارم المنکی په رد علی السبوکی هغه وی چې دا خبره د ځان نه جوړه شوې ده هیڅ سند د دې هغه نشته بل دا چې ګوره صحابه کرامو کې هیڅ څوک مو داسې نه دی راغلی چې د الله پیغمبر قبر ته ودرېدلی او د هغې نه څه کړی سوال هغې کړی شیخ القرآن د شاپور نور الله مرقده هغه وی مسجد النبوي کې د نبی علیہ السلام د روضه مبارکه سره یو سړی جنگلخ کولاوله نو هغه پولیس ورته ویلو حاجی حدید حاجی دا اوسپنه ده هغه نور په عربی نه پوهېده خو دومره ویل عقیدت هغه سره داسې یو کوتک هغه ته حکومت هغه شه دا کوم ملګري چې عمرې لتلی او بیا مسجد النبوي ته تلی ځکه مکې مکرمې نه چې ځي نو په دې اراده باندې ځي چې مسجد النبوي ته ځم دا نه چې هلته کې د قبر زیارت لازم ځکه ټول علما وایي چې د قبر زیارت هغه نشته دی چې یو سړی په سفر باندې روان شي چې زه پلانکي ځای ته د قبر زیارت دپاره ځم دا نشته دی په شریعت کې بل دا ده چې دې آیت مبارکه کې ویلي جاءوکا راغلی وی تا ته نو ګوره دای نه دی ویلی جاءو الی قبرکا ستا قبر خواته راشي دای نه دی ویلی نو ګوره دا خبره د نبی علیہ السلام ژوند پورې څه ده خاص ده او د الله پیغمبرو دعام کړې ده اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اے الله مگر دوی زما قبرو چې داغي عبادت کولی شي څوک چې عمرې لتلی حج لتلی او بیا مسجد نبوي ته تللی دي نو هلته کې لاس هم نشي چوتولی روضې سره نږدې به تېرېږي به او درود و هغه به وې فاستغفر الله په دوی بخښنه غوښتلې وې د الله نه فاستغفر الله بخښنه یې غوښتې وې د الله نه واستغفر لهم الرسول او رسول بخښنه غوښتلې وې د دوی دپاره مخکې ما ویل کنه چانه چې به ګناه وشوه را بغې نبی علیہ السلام ته به ویله ما لپاره طلب د بخښنې وکړه نبی علیہ السلام ورله دعا وغوښته لوجدوا الله توابا رحیما خامخا دوی به موندلی وی الله لره توابا توبه قبلونکې رحیما مهربان فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك پسو داسې نه ده وربك قسم دوی فربستا باندې لا يؤمنون ایمان نه راوړي حتی يحکموک فيما شجر بینهم تر دې چې فیصله وکړي په تا باندې په هغه څه کې چې پیدا شوي په منځو د دوی کې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بیا نمومي په خپلو نفسونو کې خفګان د هغه نه قضیت چې تا فیصله کړې ده ویسلموا تسلیما گردن کېږدي گردنه غاړه کېږدي په غاړه ایښو کې هودو سره
په دې آیت کې د نبی علیہ السلام اطاعت تابعداري بیانېږي او څوک چې د نبی علیہ السلام تابعداري نه کوي نو د هغې نحوست د هغې سپېروالی هغه بیانوي نو یو شان نزول خو د بشر منافق او د یهودي یو شان نزول خو دغه دی دویمو شان نزول مفسرینو دا ذکر کیا چې یو ورځ د زبیر ابن العوام او د یو انصاري د اوبو په لښتې باندې جګړه وه اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مصالحتو په طریقه باندې احسانی فیصله وکړه زبیر ابن العوام ته ویلا اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک ای زبیر خپل باغ ته وبکا بیا دی گاونډي ته وب ورخوشي کا که قانون هم دا دی چې رچا پټې وبو ته نږدې نو اول هغه وبکي بیا نور نو هغه انصاري په دې باندې ناراض شو او وی ویل تا د په حق کې ځکه فیصله وکړه چې دا ستا د ترور زوی و اره ترور زوی نبی علیہ السلام فرمایلی زبیره خپل باغ وبکا تر دې چې اوبو هغه د پولو سرونو ته وخیږي خپل حق هغه پوره واله بیا ګاونډي ته اوبه خوشي کا زبیر رضی اللہ عنہ فرمائے زما گمان دے چې د آیت مبارکه زما بارکی نازل شوی دی نو دم دا ویل چې دا ستا د ترور زوی دی ځکه تا د هغه باره کې داسې ویله او بیا بل دا ده په دې آیت کې ډیرو تاکیدات دي یوی نفي د ایمان مخکې کړې ده فلا من الیس الامر کما یزعمون انهم آمنوا بحر محیط کې ویا دا څنګه دا څنګه چې دی ګمان کوي چې دوی مؤمنان دي خو دوی دروغجن دي دوی دروغجن فلا الیس الامر کما یزعمون انهم آمنوا دا څنګه دا څنګه چې دی ګمان کوي چې دوی مؤمنان دي خو دوی دروغجن دي دویم وربک قسم راوړو اضافتی نبی علیہ السلام ته وکړو په دې کې زیات او تاکید ده او اشاره ده د نبی علیہ السلام او شرافت او قدر ته لا یؤمنون دا ضمیر ټول امت راځي ده یعنی ټول امت و مومنان دي سوچ راتلون کی صفاتو پزان کی آغا پیدا نکی راتلون کی صفاتو آغا زان کی پیدا نکی حتی یحکمو کا د ایمان در اوڑولو شرطو ندا دی چه نبی علیہ السلام با حاکم گردیا یعنی پیسلا تال راوڑی او بیا په دې باندې یو عالم یو کتاب لیکلی سلم الوصول الی اتباع الرسول چې د نبی علیہ السلام تابعداري دا واجب ده او د الله د پیغمبرو څه حقونه دي اراده مې دا ده چې یو څو جمعې په دې باندې بیان وکړو چې د الله د پیغمبر په دې خلکو باندې امت باندې څه حقونه دي بیا د فیصلې کلا په اختلافي خبرو کې نګورا دا بد الله ر پیغمبر خبرو ته پیما من امور الدین و الدنیا یعنی هغه کارونه عام دي چې د دین سره متعلق وي و الدنیا او که د دنیا سره كانت متعلقه بالایمان او بالفروع دارنګي د ایمانیاتو سره وي که د مسائل شرعیو سره وي پټولو مسائل کې بعد نبی علیہ السلام حاکم فیصله کون کې هغه بمانی فيما شجر بینهم هي وقعت تشاجر یعنی اختلاف کې واقع شوه دی شجره معنی دا
یعنی دغه مسله اختلافي شوې ده د دوی ترمنځ یو وایي جایزو نو بل وایي ناجایزو یو وایي ناروا نو بل وایي حلالو یو وایي یرجي داسې نو بل وایي داسې نو دا اختلاف چې راغلی دی نو دا به د الله د پیغمبر طریقې ته وړاندې کولی شي چې د الله د پیغمبر طریقه په دې کې څه ده خو کله چې بیا د الله پیغمبر فیصله وکړي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یعنې تا چې کومه فیصله وکړه نو دوی په سینو کې به هېڅ قسمه تنګي شک و تردد هغه به نه یا تا نه یاره چې پیغمبر فیصله وکړله یاره به څه وکړو نو زړه مې نه دی خو بس اوس مانم به نه جنا داسې نه وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا گردن کږدي گردنه غاړه کږدي په غاړه ایښودلو باندې یعنی تابعداري وکړي د الله د پیغمبر وما ارسلنا من رسول او موږ نه دی لېږلی هېڅ یو رسول الا لیطاع باذن الله مگر چې تابعداري وشي په حکم د الله ولو انهم کچرې دوی اذ ظلموا انفسهم کله چې ظلم کړی و په خپلو ځانونو نفسونو باندې جاو کا راغلی وې تا ته واستغفر الله دوی بخښنه غوښتلې وې د الله نه واستغفر لهم الرسول او رسولو بخښنه غوښتلې وې د دوی دپاره لوجد الله تواب الرحیم خامخا دی بموندلی وی الله لرا توبه قبلونکې رحیمه مهربانه فلا وربک پس داسې نه ده وربک قسم مې دی په رب ستا باندې لا یؤمنون ایمان نه راوړي حتی یحکموک تر دې چې فیصله وکړي په تا باندې فیما شجر بینهم په هغه څه کې چې پیدا شوي په میانځو د دوی کې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بیا نه مومي په خپلو نفسونو کې خفګان مما قضیتا د هغه نه چې تا فیصله کړې ده ویسلموا تسلیما گردن کږدي گردنو اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخره